د لوی او مهربان ذات په سپېڅلي نامه ډاکټر ګلالجان احمدزی یم د رواني ناروغیو متخصص. لکه څرنګه چې تاسې معلومه ده چې رواني ناروغۍ زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ډېرې زیات شوي او ورځ تر بلې زیاتېږي. لکه د وروستیو شمېرنو له مخې چې 90% هېوادوال له رواني ناروغیو څخه کړېږي. نن غواړم یوه عامه رواني ناروغۍ چې ژور خفګان یا ډیپریشن ده تاسو ته در وپېژنم. ژور خفګان یا ډیپریشن څه شي ده؟ کله که یو نفر هره ورځ د ورځې په اکثره وخت کې خفه وي، غمجن وي بدون د دلیل څخه، او کم تر کمه دغه خفګان 2 هفتې دوام وکړي، د هېڅ څخه لذت نه وړي، هېڅ شي په ژوند کې خوند نه ورکوي، خوب یې خراب وي، یا برعکس خوب یې ډېر زیات وي یا کم وي، اشتها د لاسه ورکړې وي، وزن وبایلي، ناارامه وي، ناقراره وي، مجلس خوند نه ورکوي، تنها خوشحاله وي، ګوشه نشین وي، احساس د خستګي کوي، سردردي ولري، ځان درد کوي، تصمیم نشي نیولی، زړه و نازړه وي، توجه او تمرکز یې خرابه وي، د حافظې د خرابوالي نه شکایت کوي، ناامیده وي، ژوند هېڅ خوند نه ورکوي، په ځان باور او اعتماد یې له لاسه ورکړی وي، غوسه ډېره ورځي او په معمولي خبره باندې ژاړي. او دغه مریضان د مرګ یا ځان وژنې فکرونه کوي چې د ژور خفګان 2/3 برخې مریضان د ځان وژنې فکرونه لري، او 10 نه تر 15% مریضان ځان وژنه باندې لاس پورې کوي، ځان وژني، چې د دې خبرې شاهدان موږ روزانه په شبخانه کې یو چې ځوانان تصمیم نیولی چې ځان غرغره کړي، یا زنانه مریضان راځي چې دواوې مرګ یې موشو نوره دواګانې خوړلې وي، ځکه هغه د ژوند نه ناامیده وي. دوی ژور خفګان لري، فامیلونه توجه نه ورته کوي، دوی ته دا مرض نه ښکارېږي. په داسې حال کې چې له جسمي مرضونه، له عضوي مرضونه، رواني مرض ډېر خطرناک ده. طبابت کې ډېر کم داسې شوي دي چې یو جسمي مریض ځان وژلی، ولې رواني مریض ځان وژني. کله که چا کې دغه نښې نښانې ولیدل شوې، یا ستاسې په فامیلونو کورنیو کې کوم غړی دغه نښې نښانې ولري، نو زر تر زره رواني متخصص ته بوځئ تر څو د هغه په وخت سره تداوي وشي او د مرض د پرمختګ څخه جلبګیري وشي. د ډیپریشن په عواملو درملنه او د مخنیوي په لارو چارو به انشاءالله په راتلونکي برنامو کې خبرې وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. توجه نه مننه.